اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د لوی بخښونکي فقر خونما نن بیا غواړم چې څنګه ډیجیټل کمپاس انسټال کړو او انسټال کړو او څنګه کولی شو چې ډیجیټل کمپاس وکاروو او په څه شي کارول کېږي. ډیجیټل کمپاس خو ډېرې ګټې دي. اول ځای ته څنګه چېرته په سفر لاړئ یا داسې ځای ته لاړئ چې تاسو ته قبله معلومېږي نه چې قبله کوم طرف ته ده، نو تاسو د ډیجیټل کمپاس په ذریعه کولی شئ چې قبله معلومه کړئ. او یا چېرته مسجد جوړېږي، چېرته ځای انتخاب شولو او هغې دپاره قبله معلوموئ، نو د ډیجیټل کمپاس په ذریعه کولی شئ چې هغې ته قبله معلومه کړئ. اوس راځم ډیجیټل کمپاس چې کوم انسټالوم. سره ځم زه خپل د ټلګرام چینل ته راغلم. په ټلګرام چینل کې لینک باندې کلیک کوم. هغې نه وروسته چې کوم د ډیجیټل کمپاس په انسټال باندې کلیک کوم. اوس به انسټال شپږ MB صرف وساتئ. ډیجیټل کمپاس چې انسټال شول، اوس همدغه ځای څخه اوپن کولی شئ. که دې ځای نه اوپن کوئ نو راشئ په دغه غټ بټن وځئ، راشئ ډیجیټل کمپاس همدلته دی. زه د ډیجیټل کمپاس باندې زه کلیک کوم. ډیجیټل کمپاس دا به څنګه برابروئ. ډیجیټل کمپاس داسې سیسټم دی چې دغه د یوه دایره ده چې په 360 درجې ویشل شوې ده. مطلب چې 360 درجې د یوې دایرې ټول دوران 360 درجې دی. نو د دنیا په 360 درجې ویشل شوي دو، لکه داسې ویشل شوي دي چې شمال نه ختیځ ته 90 درجې، بیا ختیځ نه جنوب ته 90 درجې، 90 چې جمع کړئ 30 درجې به شي. بیا جنوب نه لویدیځ ته 90 درجې جمع کړئ نو د 270 درجې شي. کله چې 270 درجې تاسو ته ودرېږي نو ستاسو کمپاس ستاسو قبله معلومه شوه. قبله په 270 درجې کې ده. اوس د کمپاس یا په لاس یا په ورغوي کې لږ اوار نیولی وي یا په مځکه باندې اوار کېږدئ که نه، یا به د لاس کې حرکت ورکوئ. همداسې کله 270 درجې په کوم ځای برابره شوې، داسې کې به تاسو دپاره داسې به 270 درجې برابروي. دا 270 درجې شوې. د لاس کې به داسې یو تر بل ته حرکت ورکوي. 270 درجې دا غوره چې شوله دا ستاسو قبله شوه. 270 W چې شو دا په خپله تاسو قبله شوه. W معنا ویسټ، لکه نارت معنا شمال، ایست معنا ختیځ، ساوت معنا جنوب، ویسټ معنا لویدیځ. مثال دغه د WNES دا معنا کوي. مثال 270 دومره فرق نه کوي. مثال تاسو قبله وي. دا وه د کمپاس د انسټالولو طریقه، همداشان د کارولو طریقه.